امام مسلم رحمه الله د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ نه نقل کړی دی ورځ د قیامت چې راشي نو الله رب العالمین به یو بنده ته وایي ای زما بنده زه بیمار شوی وم مریض شوی وم تا زما پوښتنه نه وه کړې بنده به وایي الله ته خو رب العالمین په تا باندې خو بیماري نه راځي او ته د هر قسم امراضو نه منزه او پاکي الله به ورته وفرمایي زما یو بنده مریض شوی او بیمار شوی و که تا د هغې پوښتنه کړې وې نو زه به دې هلته موندلی وې او ما به ستا ډېر حاجتونه او ضرورتونه پوره کړی وې بیا به یو بنده ته الله وایي چې ای زما بنده زه وږی شوی وم تا ما له ډوډۍ نه وه راکړې بنده به وایي الله ته خو رب العالمین وږی کېږي نه الله به ورته وفرمایي زما یو بنده وږی شوی و ستا خواله درغلی و مطالبه د ډوډۍ درنه کړې وه که تا هغې له ډوډۍ ورکړې وې نو زه به دې هلته موندلی وې او تا له به ما د هغې بدله درکړې وې بیا به الله یو بنده ته وفرمایي ای زما بنده زه تږی شوی وم تا نه مې اوبه غوښتې وې تا ما له اوبه رانه کړې بنده به الله ته خو رب العالمین په اوبو څه کې ته خو اوبو له ضرورت نه لرې الله به ورته وفرمایي زما یو محتاج بنده تږی بنده تا له درغلی او تا نه اوبه غوښتې وې که تا هغې له اوبه ورکړی وې نو زه به دې هلته موندلی وې پوهېږي بنده که زما د یو بنده پوښتنه دې کړې وې نن به مې په دې سخته ورځ کې ستا پوښتنه کړې وې او که زما یو بنده له دې ډوډۍ ورکړې وې نو نن به مې در باندې د جنت میوې او خوراکونه کړی وې او که زما یو بنده له دې اوبه ورکړې وې زما د رضا د حاصلولو دپاره نو نن به مې در باندې مهر شوي شراب څکلی وې د جنت الله دې د جنت نعمتونه زمونږ او ستاسې نصیبه وګرځوي ورونو هره نیکي چې کوئ ګوره دا اگر چې کمه به وي خو په سپک نظر به ورته نه ګوري داسې به وایي الله دا کم نیک عمل مې چې کړی دا کم دی نور کوم د دې نه زیاته خواري به کې خو دا زما ستا عمل د الله په نیز باندې ګوره قدرمند دی الله سره قدر لري الله سره ځای لري او مرتبه لري حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه نقل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ابو داود او ترمذی نقل کړی دی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو مسلمان د بل مسلمان پوښتنې له ورشي خبر شو چې هغه مسلمان مریض دی بیمار دی د هغې پوښتنې له ورلې سهار تر ماښامه پورې الله 80,000 ملایکې دلته مقرر کړي او د ملایکو ته څه وایي زما دغې بنده له چې د دې مریض پوښتنه یې کړې د بیمار پوښتنه یې کړې ده دې دپاره د بخښنې دعاګانې غواړئ نو دا ملایکې دعاګانې غواړي او رب العالمین ورباندې آمین وایي او الله یې قبلوي څومره اوچت مقام دی مونږ د هغه چا پوښتنې له ورځو چې زمونږ پوښتنې له راغلی وي د الله رضا ولټوئ د الله رضا حاصله کړئ وروڼو چا دې چې پوښتنه نه ده کړې ته یې وکړه مسلماني هم دغې ته وایي چې یو سړی در سره بد کوي ته ورسره نیکي وکړه ښېګړه ورسره وکړه ښه ورسره وکړه او کله چې یو مسلمان د بل مسلمان بیمار پرسۍ له ماښام لاړ شي نو الله رب العالمین 80,000 ملایکې راولیږي او مقرر یې کړي او ورته وایي چې دې بنده له تر سحره پورې د بخښنې دعاګانې غواړئ او بیا چې کله هغه ټیم پوره شي لکه د سحر نه ماښامه پورې یا د ماښام نه تر سحره پورې الله دې بنده ته آواز وکړي چې تا زما د یو بنده پوښتنه کړې ده تا له مې جنت کې یو باغ درکو د دې یوې پوښتنې په بدل کې یو باغ په جنت کې ورکول حدیث کې راغلی دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی امام ابو داود دا حدیث نقل کړی دی یو سړی اودس وکړي په کور کې او بیا 2 رکعاته لمونځ وکړي او بیا د اودس هم دې دپاره کړی دی چې زه د یو مسلمان پوښتنې له ځم بیمار دی او دا لمونځ هم دې دپاره وکړو چې الله دغه بیمار له شفا ورکړي جوړې کړي او دی د دې ځای نه روان شو د مریض د کوره پورې تلل او بیرته راتلل دومره ځمکه به الله ورته جنت کې ورکړي او دا سړی د جنت په باغونو کې وسرېدو
او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د شپېتو کالو په اندازې سره به د یو مریض د پوښتنې په وجه الله دغه بنده د جهنم نه لرې وساتي. اخلاص سره وایي الحمدلله. څومره د الله لوی فضل او احسان دی ورونو، د الله مهرباني ده. د شپېتو کالو په اندازې د الله د جهنم نه لرې کوي. نن که په جیل کې واچولی شي او 10 کاله قید در باندې او درته وایي چې دا قید 15 کاله درته معاف کوم خو 10 لکه روپۍ به راوړې، نو کور ته به اطلاع ورکوي چې پټی خرڅ کړئ، ځان خرڅ کړئ، په قرض یې راوالئ او په سود یې راوالئ چې زه د جیل نه آزاد شم. خو الله رب العالمین د یو مریض د پوښتنې په بدل کې د 80 کاله د جهنم نه